سلامونه او احترامات زما ټولو مینوالو ته. زه راغلی نن دروند میلمه لوبغاړی راشد خان ته هم زما له طرفه ډېر ډېر سلامونه. زه په خپله یوه نوې اردو سندره به هم راشد خان ته ډیډیکیټ کړم. لوٹے میرے چینا تیرے نینا تیرے نینا تیرے نینا. ملګرو د لیلا خان او د رشید خان واده دا که دا وخت تاسو وګورئ په سوشل میډیا خاص طور په ټیک ټاک باندې ډیر زیات یو ټرینډ دی او روان دی. رشید خان چې کوم دی هغه واده کړی دی، خو دا معلومات در سره شیر کوم چې واده واقعي د لیلا خان سره کړی دی او آیا د لیلا خان او د رشید خان په خپل منځ کې څه قصه روانه وه. نو په دې مکمل تفصیل در سره شیر کوم، خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. او په دې ځای کې به در سره زه یو وړوکی خبر دا هم شیر کړم، دا کم بدنامي چې د دې دواړو شوې ده نو په دې کې ټول لاس هغه هم د نجیب حافظ دی، د هغې د لاسه چې کوم دی دا بدنام شوي دي او بیا چلیده چې آیا دا یو بل خوښ دي. دا چل شوی دی. رشید خان خو به تاسو ټول ډیر زیات ښه پیژنئ، د افغانستان سیمې سره د هغې تعلق دی او یو کم کرکټر دی، ډیر قومي کم لوبغاړی دی د افغانستان د سایډ نه او ډیر ښه کارکردګي کوي. تاسو ټول به هغه پیژنئ او تاسو ته به یادوي. بل طرف ته مونږ راشو لیلا خان ته وګورو، د پښتو یو ډیره زیاته مشهوره سندرغاړې ده او وخت په وخت باندې چې کوم دی د هغې نوي البم او نوي ګانې چې دي هغه راځي. دا چل شوی د نن یو 2-3 کاله مخکې د دیو باندې څه الزام یا څه لګېدلی چې د دیو په خپل منځ کې یعنی یو بل یې خوښ دي یا داسې څه قصه شوې وه. د هغې په هکله باندې چې کوم دی رشید خان هم بیانات ورکړي و، د نه علاوه لیلا خان هم بیانات ورکړي و. خو اوس چې کوم دی دا چل شوی دی د رشید خان واده کړی دی، خو د رشید خان واده هغه د لیلا خان سره نه دی کړی. دا خبره تاسو ته یادوي ځکه اوس په سوشل میډیا خلکو را تصویر هم هغه یو ځای کړی دی او هغه چلیږي وایي چې لیلا خان او کم رشید خان چې دی هغه په خپل منځ کې واده کړی دی. که تاسو د تصویر ته وګورئ تصویر هم پیک جوړ شوی دی. بل طرف ته تاسو په دې سر کې یو ویډیو وکته لیلا خان چې کم دی هغه یو پیغام ورکړی نو دا هم ډیر زیات چلیږي. دا پیغام هم یو زوړ دی او هغه د نجیب حافظ کم چې په ټي وي کې وه څه وخت کې په هغې وخت کې دی ریکارډ کړی و نو هغه رشید خان هغه یو پیغام ویلي چې ما ستا لپاره یو ګانه یا څه جوړ کړي دي او هغه یې ورته وړاندې کړې وه. نو دا کم خبر چې ډیر زیات په سوشل میډیا روان دی چې آیا واقعي رشید خان او لیلا خان په خپل منځ کې واده کړی نو په دې کې هغه څه حقیقت نشته. نو ما غوښته چې دا کم خبر هغه چلیږي او زه تاسو ته کوم ریښتونی خبر چې دی هغه راوړاندې کړم. نو رشید خان ته د خپل سایډ د خپل چینل د سایډ نه ډیره مبارکي وایو. الله دې وکړي چې را روانه کومه زندګي چې دا په هغې باندې خوشحاله وي او ښه تیره شي. نو دغه لنډه شان ویډیو او دغه کوم معلومات چې هغه مو غوښته تاسو سره شریک کو. انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.